زه د افغانستان د اسلامي امارت قدرمنو وزارتونو و اداراتو ته دا اطمینان ورکوم د الله جل جلاله په مرسته او نصرت او د خپل قدرمن مشرتابه امیر المؤمنین حفظه الله په کامل حمایه باندې چې د لنډ وخت په تېرېدلو د څو کلونو په تېرېدو به تاسې انشاءالله د پردیو خلکو څخه بې حاجته سي د افغانستان خپل خلک د افغانستان وګړي د افغانستان ځوانان به ستاسې د مشکلاتو حلونکي پاتې سي انشاءالله موږ اوس د دکترا په برنامو کې مصروف ځوانان لرو د ماسترۍ په برنامو کې مصروف ځوانان لرو په لیسانس کې لرو یو ښه متعهد مسلمان محصل و استاذ به تا ته فارغه کېږي دا باور دی چې د هر ادارې که هغه زراعت دی که هغه بانک دی او که هغه نور وزارتونه دي د ټولو وزارتونو هغه ستونزې د بشري ځواک چې دی لري هغه به انشاءالله د عالي تحصیلاتو ذمهواري هم ده او دا به ترسره کېږي چې په دې سلسله کې یو لنډه نمونه موږ یادولی سو قدرمن امیرالمؤمنین صاحب حفظه الله موږ ته په تېر کال کې د جامعاتو ایجاد وکړي د تخصصاتو جامعات په ټولو زونونو کې او هلمند څخه علاوه هلمند هم پکې منظور سو په دغه تخصصاتو کې د مفتي صاحبانو روزنه کېږي د قاضیانو روزنه کېږي په تېر کال کې موږ تقریبا د 100 په شاوخوا کې مسلکي او وړ قاضیانو مفتیان سترې محکمې ته ورکړله چې دا د دې وحشت ضرورت ته وړتیا وه او دا سلسله به انشاءالله روانه وي په ټولو زونونو کې دا تخصصات او دا جامعات په ښه شکل باندې روانې دي نو موږ ټولو اداراتو ته دا اطمینان ورکولی سو انشاءالله چې هغه ستاسې د بشري ځواک ضرورت به عالي تحصیلات په لنډ وخت کې پوره کوي